شموزو کلی د غرونو په لمن کې پروت دی، چېرته چې طبیعت خپل رنګ ښایي. دلته شنې ونې، طبیعتي چینې، خاموشه فضا او د یو ارام ژوند د خلکو د خوښۍ وړ ګرځېدلی دی. نو راځئ ملګرو چې دې کلي ته به څنګه ځو. ما خپل سفر د خپل کلي کوهي برمول نه شروع کړو او راورسېدم پیپل پول ته، چېرته چې ډېره ښکلې او ښایسته نظاره وي په مازدیګر کې، او خپل سفر مو جاري وساتو د شموزو کلي په لوري باندې. سوات موټروي ته دا پکې دویمه ده، دلته کې دوه لارې راوتې دي. الله شموزو هم ډېره ښکلې او ښایسته علاقه ده. دا مهال زه شموزو کلي ته راورسېدم. دا دلته کې چې بره کوم دا پل ښکاري، دا نیر دی د اوبو. دا د غره په یخ کې دا سکول دی. خیر دی، دا دې سو شموزو کلي ته راوننوتم په دې وخت کې. دا د شموزو کلي د ټول نه زړه چینه ده چې کله به موږ دلته کې راتلو مخکې، نو دا دیوالونه وغیره چې کوم دی دلته کې نه وو، دا دیوالونه ته ښکاري وسولي دي. په هغه وخت کې چې موږ دلته کې راتلو د رشته دارو کره، نو دا دیوالونه وغیره نه وو، وړې وړې دروازې به وي وخت کې. او دلته کې چې کسان لامبي هغه نه ته خیمه دا چې کوم دی دلته پکې واړه لامبي. او دې ځای نه پس به زه اوس بره یې د ښکاري زړه حجره ده. نو دلته مې خپل موټر سایکل ودروه، او دلته کې زموږ مشران دي په دې حجره کې. نو دوی چې ګاډه به دلته ولاړي، دلته کې بیا دوه لارې دي. زه اوس په دې طرف باندې ځم بره چینې ته. موټر سایکل چې کوم دی دې ځای پورې راځي، خو تاسو به ښه کار کوئ چې موټر سایکل په لاندې په حجره کې ودروئ او بیا به خپل سفر کوئ. دا پکې لار ده، دا ګټې دي. دا لاندې چې کوم ښکاري دا شموزو کلی دی. خیر سره زه بر روان یم بر سایډ ته. دا دې ځای واړه لوکل واړه دي راغلي دي لامبو لپاره. ماشوم دی دلته کې لامبي اوبو کې. دا واړه دي ځان له چاول پخ کړي دي. دا دوی پاتې چاول وخوره، خو ځم بره کوم ده کې ټال دی، او داسې مې وار دی چې ټال یې پرون درکړی دی. نو هغه بره ګورو او تاسو سره بر ته نظاره مو وښیو. دا پکې نور واړه هم راغلل د چکر دپاره، او هغې بره ځای له ځي، خو نن خو ټال نشته. نو راځئ هسې به لاړ شو بره. چېرته هم لاړ شو، داسې نقشکاري زموږ د عاشقان کوي. تاسو وګورئ دا ملګرو هغه دی مونږ چې بل ځای راغلي دلته کې یو ټال و، خو هغه ټال یې د سریزن د وجې درکړی دی. نو کوم ملګري چې راځئ خو ډېر ټال دپاره راځئ، نو ټال نشته، او که هسې تماشې ته راځئ نو هسې تماشې ته راتلی شئ. دا ډېر ښکلی او ښایسته سپاټ دی. او دا اوبه چې کومې دي دا صرف په شکال کې راماتېږي، چې بارانونه ډېر شي دا اوبه ډېر زیاتې راماتېدل لګي. مونږ ګورئ